أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل لعنت کړه شوې د پیغه کسانو چې کافران شوي دي د بني اسرائیل نه علی لسان داوود په ژبه د داوود علیه السلام چې د افتي په ورځ په ښکار کې مخالفت کوو د کیرا ورته وکړي الله بزوګیان ته جوړ کړه و عیسی ابن مریم او لعنت شوې د په دوی بني اسرائیل باندې په ژبه د عیسی ابن مریم باندې هغه وخت کې چې دوی مائده وغوښته چې وروسته روانه ده بیا وروسته مخالفت شروع کړ د کیرا ورته وکړه خدای خنزیران ته جوړ کړه یا په دواړو وختو کې کشرانو نبی زوګیان جوړ شو دغه بدبختانو مشرانو نه خنزیران جوړ شو ذالک بما عصوا دا سزا الله ورکړه ځکه په سبب دی چې د سرکشي کوله وکانو یعتدون او چې د حد نه تیرېده کانو ودی لا يتناهون عن منکر یو بل نه منې کول د ناروا او کارونه په عادو چې دی وکاو لبئس ما كانوا يفعلون قسم د ډیر بد هغه کار چې دی وکاو ترى كثير منهم توین ډیر د دین يتولون الذين كفروا چې دی دوستی کوي دغه کسانو چې هغه کافران شوي دي لبئس ما قدمت لهم انفسهم ډیر بد قسم دا ډیر بد هغه شی چې په خاله غړیو دوی ته ځانونو دي دی چې هغه شی چې وو هغه شی د څه شی چې موجب او انسخت الله عليهم دي چې الله ورته په غضب شو په دی باندې او په العذاب هم خالدون او په عذاب کې به دی همیشه وي ولو كانوا کوي يؤمنون بالله والنبي چې ایمان راوړی وای د ځلانه په الله تعالی او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یا موسی علیه السلام ده وما انزل الیه او په کتاب چې نازل شوی دی د نبی ته متخذوهم اولیاء نو چې د ځلو مسلمان وای بیا به کافر په دوستی نه ونیولای ول سړی چې رښتیا خبرې چې ځلو مسلمان وي دیغه به د الله تعالی سره د رسول الله سره تر ځان تر مور پلار تر اولاد محبت زیات وي کنه وي چې اته د ځان دښمن وي دیغه سره به ته دوستی وکړي نو د الله او د رسول سره خو به د محبت تر ځان زیات وي بیا د الله د دښمن سره څنګه دوستی کوي د رسول الله د دښمن سره بیا څنګه دوستی کوي داوام د ایمان لري ولکن کثیر منهم فاسقون ډېر چې د فاسقان دي د حد نه وتون کې دي لتجدن اشد الناس عداوه ته په پیدا کې هغه ډیر سخت د ټولو خلکو له وجې د عداوت او دښمنۍ للذین آمنوا دغه کسانو سره چې ایمان راوړی د مؤمنینو سره به سخت دښمنان پیدا کې څوک الیهود یهودیان والذین اشرکوا او بل هغه خلک چې مشرکین دي ولتجدن اقربهم او ته په پیدا کې هغه ډیر نږدې د مودتن له وجې د محبت نه للذین آمنوا دغه خلکو سره چې ایمان راوړی څوک په پیدا کې الذین قالوا انا نصارى هغه خلک چې دی وی چې موږ نصارا یو یهود ډیر دښمنان مشرکین ډیر دښمنان دي مسلمانانو نصارا ډیر دوستان ولی ذالک دا په سبب دي چې بان منهم قسیسین ځکه چې ځینې د دغه نصاراونه رښتونی علما دي ورهبان ځینې رښتونی بزرګان دي وانهم لا یستكبرون او دوی تکبر نه کوي د خدای د دین د منلو نه